Assalamualaikum. Once again, welcome to the class. په نننۍ کلاس کې به مونږ د انګلیش وړې جملې زده کوو او د دې په مدد سره به تاسو د انګلیش ویلو قابل شئ. تاسو به بالکل روان انګلیش وایئ، خو که فرض که تاسو د دې پریکټس کولو. نو اوس به تاسو د دې پریکټس چېرته کوئ؟ ستاسو دپاره مونږ وټساپ ګروپ جوړ کړی دی، هغه تاسو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به د هغې لینک تاسو ته میلاو شي، هغه تاسو جاین کړئ او هلته کې د دې کلاس پریکټس کوئ. نو انشاءالله تاسو به د دې په مدد سره روان انګلیش ویلی شئ بالکل ښکلی، لایک د انګریزانو په شانتي. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته ویل غواړم که تاسو زموږ په آنلاین کورسز کې اډمیشن کول غواړئ نو په دې نمبر رابطه وکړئ، په کومې چې راځي انګلیش، دراز، امازون، مایکروسافټ آفیس. که په تاسو په دې کورسز کې انټرسټډ وئ نو بیا زموږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. Did you wash your hands? Did you wash your hands? تاسو خپل لاسونه ووینځل؟ تاسو خپل لاسونه ووینځل؟ تاسو ته ما ویلي ول چې دا سنټنسز، دا جملې زما سره وایي چې ستاسو د انګلیش د ویلو هغه پریکټس کیږي چې موږ به الفاظ څنګه پرناونس کوو. رایټ؟ تاسو خپل لاسونه ووینځل؟ تاسو خپل لاسونه ووینځل؟ موږ د چا نه پوښتنه کوو، د چا نه تپوس کوو چې تاسو خپل لاسونه ووینځل؟ موږ به داسې کوو: Did you wash your hands? Did you wash your hands? تاسو خپل لاسونه ووینځل؟ Did you wash your hands? تاسو خپل لاسونه ووینځل؟ د خپل رور سره یې شریک کړئ. د خپل رور سره یې شریک کړئ مطلب تاسو ته یو کس وایي چې دا ویډیو د خپل رور سره شریک کړئ. صحیح ده؟ لایک زما دا ویډیو چې دا زه تاسو ته یم چې دا د خپل رور سره شریک کړئ چې هغه هم د دې نه انګلیش زده کړي. نو هغه به زه څنګه تاسو ته یم چې پلیز شیر with your brother. پلیز شیر with your brother. د خپل رور سره یې شریک کړئ. پلیز شیر with your brother. پلیز شیر with your brother. د خپل رور سره یې شریک کړئ. خپل سبزي ختمه کړئ. خپله سبزي ختمه کړئ. مونږ چاته وایو چې خپله سبزي ختمه کړئ، په انګلیش کې مونږ داسې وایو finish your vegetable. finish your vegetable. تاسو زما د لهجې ته ګورئ چې زه دا الفاظ څنګه ویمه، نو هغه شانتي وایئ چې ستاسو انګلیش نور هم ښکلی کیږي. خپله سبزي ختمه کړئ. finish your vegetable. finish your vegetable. خپله سبزي ختمه کړئ. مهرباني وکړئ خپل غاښونه پاک کړئ. مهرباني وکړئ خپل غاښونه پاک کړئ. Please brush your teeth. Please brush your teeth. مهرباني وکړئ خپل غاښونه پاک کړئ. Please brush your teeth. Please brush your teeth. Please brush your teeth. مهرباني وکړئ خپل غاښونه پاک کړئ. خپل د کور کار مه هیروئ. خپل د کور کار مه هیروئ. Don't forget یا don't forget your homework. خپل د کور کار مه هیروئ. Don't forget your homework. خپل د کور کار مه هیروئ. فرض که تاسو امیجن کوئ چې ما تاسو لا کار درکړلو، زه تاسو ته یم چې دا ستاسو د کور کار دی، دا به تاسو پریکټس کوئ. نو زه تاسو ته په انګلیش کې بیا ویمه چې don't forget your homework. خپل د کور کار مه هیروئ. Don't forget your homework. خپل د کور کار مه هیروئ. دا لازمي پریکټس کوئ ځکه دا ستاسو دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی، ډېر زیات لازمي دی. So don't forget your homework. خپل د کور کار مه هیروئ. دا د جامو اغوستلو وخت دی. دا د جامو اغوستلو وخت دی. فرض کا مطلب د جمعې ورځ ده، ټیک ده؟ د جمعې ورځ ده، هسې خیال وکئ د جمعې ورځ ده او مانځه ته لږ ټایم پاتې دی، صحیح ده؟ او تاسو ته څوک وایي چې دا د جامو د اغوستلو وخت دی، جامې واغوندئ بیا مانځه لاړ شئ، ټیک ده؟ نو تاسو به یا تاسو ته څوک وایي یا تاسو چاته وایئ که نه چې دا د جامو اغوستلو وخت دی، نو تاسو به یې داسې وایئ په انګلیش کې It's time to get dressed. It's time to get dressed. It's time to get dressed. دا د جامو اغوستلو وخت دی. It's time to get dressed.
دا د جامو اغوستلو وخت دی. دا د خپلو ملګرو سره مهربانه اوسئ. د خپلو ملګرو سره مهربانه اوسئ. مونږه چاته وایو چې د خپلو ملګرو سره مهربانه اوسئ، مونږ به داسې وایو چې be kind to your friends. be kind to your friends. د خپلو ملګرو سره مهربانه اوسئ. په خپلو ملګرو خفه کیږئ، صحیح ده. د خپلو ملګرو خیال ساتئ. نو مونږه انګلیش کې داسې وایو be kind to your friends. be kind to your friends. د خپلو ملګرو سره مهربانه اوسئ. be kind to your friends. ستاسو د غسل وخت دی. ستاسو د غسل وخت دی. time for your bath. ستاسو د غسل وخت دی. time for your bath. like imagine کې چې د جمعې ورځ ده، مونږ چې یو ملګري ته وایو، صحیح ده، یا په کور کې چاته وایو چې ستاسو د غسل وخت دی، تاسو چې غسل وکئ، ولام به مونږ ورته داسې وایو time for your bath. time for your bath. ستاسو د غسل وخت دی. په کور کې منډې مه وهئ. په کور کې منډې مه وهئ. don't run in the house. don't run in the house. په کور کې منډې مه وهئ. don't run in the house. په کور کې منډې مه وهئ. خپله کوټه پاکه کړه. خپله کوټه پاکه کړه یا خپله کوټه پاکه کړئ. مونږ چاته وایو که نه چې خپله کمره پاکه کړئ یا خپله کوټه پاکه کړئ، نو په انګلیش کې مونږ داسې وایو clean up your room. clean up your room. clean up your room. clean up your room. خپله کوټه پاکه کړئ یا خپله کمره پاکه کړئ. مونږ په کور کې هم داسې وایو چې مطلب خپله کوټه پاکه کړئ چاته وایو یا خپله کمره پاکه کړئ، نو مونږ به په انګلیش کې داسې وایو clean up your room. clean up your room. خپله کوټه پاکه کړئ، خپله کمره پاکه کړئ. clean up your room. our neighbors are very friendly. our neighbors are very friendly. زمونږ ګاونډیان ډېر دوستانه دي. زمونږ ګاونډیان ډېر دوستانه دي. مطلب ستاسو ګاونډیان چې دي هغه ډېر زیات فرینډلی وي، ډېر زیات دوستانه وي، ستاسو سره یې داسې تعلقات وي لکه د ملګري غونته کې. نو تاسو چاته وایئ چې یار زمونږ ګاونډیان چې دي هغه ډېر دوستانه دي، نو هغه په انګلیش کې تاسو داسې وایئ our neighbors are very friendly. our neighbors are very friendly. زمونږ ګاونډیان ډېر دوستانه دي. our neighbors are very friendly. د خپل استاد خبره اورئ. د خپل استاد خبره اورئ. مطلب مونږه ماشومانو ته په کور کې وایو، صحیح ده، یا نور چاته وایو چې د خپل استاد خبره اورئ، نو هغه مونږ په انګلیش کې داسې وایو listen to your teacher. listen to your teacher. listen to your teacher. د خپل استاد خبره اورئ. listen to your teacher. د خپل استاد خبره اورئ. ډېر ناوخته مه پاتې کیږئ. ډېر ناوخته مه پاتې کیږئ. don't stay up too late. ډېر ناوخته مه پاتې کیږئ. don't stay up too late. don't stay up too late. ډېر ناوخته مه پاتې کیږئ. don't stay up too late. ډېر ناوخته مه پاتې کیږئ. بهر ناوخته مه پاتې کیږئ. صحیح ده، مونږ چاته وایو چې یار ډېر ناوخته چې دی بهر مه پاتې کیږئ، بهر مه ګرځئ، نو مونږ هغه په انګلیش کې داسې وایو don't stay up too late. ډېر ناوخته مه پاتې کیږئ. زه د دې خدمت نه خوشحاله نه یم. زه د دې خدمت نه خوشحاله نه یم. مونږه مطلب هسپتال ته لاړ شو، صحیح ده، هسپتال کې چې دی مونږه وینو کنه چې ډاکټر وي، د ډاکټر سره چې دی یو اسسټنټ وي چې هغه نمبر یې ورکوي، صحیح ده، بیا پکې لیبارټري وي، صحیح ده، بیا پکې یو فارمیسي وي، یو میډیکل سټور وي، نو د هغو هغه خپل هغه خدمات وي، صحیح ده، هغه سرویس وي. نو که پرس کا تاسو د هغه سرویس نه خوشحاله شوئ، د هغه خدمات نه، د هغه هسپتال یا د هر ادارې خپل سرویسز وي، د هغې نه خوشحاله یې، نو تاسو به داسې وایئ چې I am happy with this service. خو که پرس که تاسو نه خوشحاله، تاسو به داسې وایئ چې I am not happy with this service. زه د دې خدمت نه خوشحاله نه یم. I am not happy with this service. زه د دې خدمت نه خوشحاله نه یم.
دا هغه سیز نه دی کم چې ما راغوښتی و. مطلب مونږ چاته وایو کنه چې دا هغه سیز نه دی کم چې ما آنلاین راغوښتی و بلکې ما ته غلط سیز میلاو شوی فیک آرډر ما ته میلاو شوی دی. نو په انګلیش کې مونږ داسې وایو this is not what I ordered. this is not what I ordered. دا هغه سیز نه دی کم چې ما راغوښتی و. this is not what I ordered. this is not what I ordered. this is not what I ordered. دا هغه سیز نه دی کم چې ما راغوښتی و. شور ډیر زیات دی. شور ډیر زیات دی. The noise is too loud. The noise is too loud. شور ډیر زیات دی. The noise is too loud. شور ډیر زیات دی. آیا د منیجر سره خبرې کولی شم؟ آیا زه د منیجر سره خبرې کولی شم؟ Can I speak to a manager? Can I speak to a manager؟ د هر ادارې د هر ډپارټمنټ خپل یو منیجر وي. نو که فرض که تاسو یو ادارې ته لاړ شئ او هلته کې وایئ چې آیا زه د منیجر سره خبرې کولی شم، په انګلیش کې به داسې وایئ Can I speak to a manager? Can I speak to a manager؟ مونږ څنګه دا مسله حل کولی شو؟ مونږ څنګه دا مسله حل کولی شو؟ How can we resolve this issue? How can we resolve this issue؟ مونږ څنګه دا مسله حل کولی شو؟ How can we resolve this issue؟ هر څوک غلطي کوي. هر څوک غلطي کوي. Everyone makes mistakes. Everyone makes mistakes. هر څوک غلطي کوي. Everyone makes mistakes. هر څوک غلطي کوي. غلطي زمونږ په زده کړه کې مرسته کوي. غلطي زمونږ په زده کړه کې مرسته کوي. Mistake help us learn. Mistakes help us learn. غلطي زمونږ په زده کړه کې مرسته کوي. کله چې مونږ غلطي وکړو نو هغه چې کله مونږ غلطي وکړو نو هله مونږ ته چې څه زده کیږي. چې مونږ غلطي نه کړي نو مونږ ته څه څیز زده کیږي هم نه. Mistake help us learn. غلطي زمونږ په زده کړه کې مرسته کوي. دا زمونږ نننی کلاس. So bye bye for now.